دا شب قدر به یوه وي که نه دا به داسې بېلې بېلې ډېرې به وي. نو جواب دا دی چې دا یوه ده، دا بېلې بېلې نه دي، یوه ده. لیکن شپې اگر که مختلفې دي لیکن په دنیا کې دا شپه ټوله که تاسو وګورئ متصله ده، دې کې انقطاع نه راځي. مثلا په افغانستان کې شپه ده، یو څو منټه بعد بل ځای کې شپه کېږي، همداسې روانې همداسې روانې همداسې روانې همداسې نه وي چې افغانستان کې شپه شي یو په امریکې کې ورځ وي. نه، په دې منځ کې بعضې نور ملکونه دي. مثلا په افغانستان کې شپه ده، نو یو ګنټه بعد یا څو منټه بعد په دې بل ملک کې شپه ده، ورپسې څو منټه بعد په دې بل ملک کې، په دې بل ملک کې همداسې دا شپه اوږدېږي. د دې ځای نه راغونډېږي هلته ورخورېږي، یو ملک ته راغونډېږي دی بل ته ورخورېږي. لکه یو انسان داسې فکر وکړي لکه یو ځای کې څادر وغیره خور کړی دی، یو جانب یې ته راغونډې ده بل جانب یې خورې، یو جانب یې راغونډې بل جانب یې خورې. نو افغانستان نه که لږه لږه شپه غونډېږي لږه هلته بل ملک باندې ورځي، که دې بل نه بیا لږه غونډېږي هلته بل باندې ورځي. نو ټوله یوه شپه ده، خو لیکن داسې په تدریج باندې په دې ټوله دنیا باندې دا راتاویږي او د یوه شپه ده شب قدر او ټوله دنیا ترې برخمن کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.